اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو، نوستو نن یو ځل بیا ډیرو موده پس خپلې ابایي علاقې ټلسیمې کې مصطفی تنها صاحب در سره رحمت لالا صاحب جمشید صاحب ډیره مننه کوو څه خوندور بنډاري مو سره راجوړ کړه ده. مو یې څه وورو مصطفی تنها صاحب نه څه داسې شعر و شاعري ټپه سندره غزل څه هم داسې ذهن کې وي مو سره د شریک کړي. ټول وړاندې تاسو مننه کوم او دا لالا صاحب یو جمشید صاحب د موږ وخت راکړو تاسو د پیج ملګرو. د غزل نه وړاندې یو څه شعر ماته یاد شي څه څومره ښکلي وو زمونږ مشران څه سپېڅلي وو زمونږ مشران څومره ښکلي وو زمونږ مشران ښکلي وو زمونږ مشران څه سپېڅلي وو زمونږ مشران ډېر درانه وو په پښتو باندې مین وو ډېر درانه وو ډېر درانه وو په پښتو باندې مین وو څه سپېڅلي وو زمونږ مشران. جګې شملې ډېرې زورورې وې جګې شملې ډېرې زورورې وې ما لیدلي وو زمونږ مشران. لوړ تاریخ لري مصطفی په مخ د ځمکې لوړ تاریخ لري مصطفی په مخ د ځمکې ګرځېدلي وو زمونږ مشران. مننه کوم دینه بعد یو غزل وایم څه چې زړونه د ټول کام وو هغه ټول خاوره ته تللي دي. چې زړونه د ټول کام وو هغه ټول خاوره ته تللي دي. هغه ټول خاوره ته تللي دي. چې زړونه د ټول کام وو هغه ټول خاوره ته تللي دي چې نه د چا غلام وو هغه ټول خاوره ته چې زړونه د ټول کام وو هغه ټول خاوره ته تللي دي چې نه د چا غلام وو هغه ټول خاوره ته تللي دي. د خپل وطن په سر یې زندګي تمامه کړي د خپل وطن په سر یې زندګي تمامه کړي چې نه د چا غلام وو هغه ټول خاوره ته تللي دي. د خپل وطن په سر یې لالا زندګي تمامه کړي چې نه د چا غلام وو هغه ټول خاوره ته تللي دي. او چې هوش یې وبېللی او په ځان نه پوهېدلو جمشید صاحب چې هوش یې وبېللی او په ځان نه پوهېدلو چې تلې لاس کې جام وو هغه ټول خاورو ته تللي دي. او چې څوک دلته کې ناست وو د خانانو دروازې ته کوثر صاحب ارشاد چې څوک دلته کې ناست وو د خانانو دروازې ته چې څوک دلته ناکام وو هغه ټول خاورو ته تللي دي. مصطفی چې د دنیا به وه په چا باندې ودانه چې څوک د وخت امام وو هغه ټول خاورو ته تللي دي. او څو تصویرونه ډېر زړه دي ما نه هېرېږي څو تصویرونه ډېر زړه دي ما نه هېرېږي والله چې بیا مې هم په زړه دي ما نه هېرېږي څو تصویرونه ډېر زړه دي ما نه هېرېږي والله چې بیا مې هم په زړه دي ما نه هېرېږي. او د کلي خانه زما لاسو ته زور مه ورکوه د کلي خانه زما لاسو ته زور مه ورکوه د مجبرۍ نه مې پاخه دي ما نه هېرېږي. د کلي خانه زما لاسو ته زور مه ورکوه د مجبورۍ نه مې پاخه دي ما نه هېرېږي. تا راته وویلې په ډک محفل کې سپکې سپورې تا راته وویلې په ډک محفل کې سپکې سپورې ستا د عزت دغه درانه دي ما نه هېرېږي. دا بیا وایم تا راته وویلې په ډک محفل کې سپکې سپورې ستا د عزت دغه درانه دي ما نه هېرېږي. مخې ته مه راځه جانانه کنې اور به واخلې اوف اسفلي زما په خوله دي ما نه هېرېږي. مخې ته مه راځه جانانه کنې اور به واخلې اوف اسفلي زما په خوله دي ما نه هېرېږي. زه مصطفی که ډېر تنها وم خو ستا یاد مې مل وي زه مصطفی که ډېر تنها وم خو ستا یاد مې مل وي د ستا یادونه ډېر خواږه دي ما نه هېرېږي. او څو تصویرونه ډېر زړه دي ما نه هېرېږي والله چې بیا مې هم په زړه دي ما نه هېرېږي. ارشاد ډیره مننه ټولو نه اول خو د خطایي بخښنه غواړم. او دا غزل مطلب عرض کوم چې چا سره نه کوم خبرې زما چا سره نه کوم خبرې زما د آبادۍ نه چرته لرې زما چا سره نه کوم خبرې زما د آبادۍ نه چرته لرې زما یوه مرغه سره دوستي جوړوم یوه مرغه سره دوستي جوړوم ورسره زه کوم وزرې زما یوه مرغه سره دوستي جوړوم ورسره زه کوم وزرې زما او چرته زم چرته نظم چاته ورزم
چرته زم چرته نظم چاته ورځم ځان سره وایم سندرې زما چرته زم چرته نظم چاته ورځم ځان سره وایم سندرې زما او لوړو جوارو ته زړه نه وهمه ما بلها کړي دي سفرې زما مننه چې لوړو جوارو ته زړه نه وهمه ما بلها کړي دي سفرې زما او پرېږده چې لاړ شمه حصار مې نه کي پرېږده چې لاړ شمه حصار مې نه کي په زړه مې لاړې دي خنجرې زما چې چم په چم شوې او په ماتم شوې چې چم په چم شوې او په ماتم شوې زړګې دې اوسو سترګې دې نم شوې زړګې دې اوسو سترګې دې نم شوې او ښکاري خو داسې اخته په غم شوې کوم مصطفی تنها صاحب د توسي د ټولو مشرانو زمونږ ته مو وخت راکړو مو د ابۍ علاقې پټل سیمې کې مو سره کېناستې د مو مزدګار مو نوره هم خوندور کو ډېره مننه